سلامونه دوستانو، ورځ مو بخیر. ګوټن ټاګ. درې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. دوه جملې زه وایم، یوه به تاسو وایئ چې دې سره مو ژبه زده شي د الماني ژبې. کله چې موږ وایو زه سلماني ته ځم، یعنې سکاوه چې موږ تاسو پښتو کې ورته وایي سلماني ته ځم، وایو په الماني ژبه ich gehe zum Friseur. ich gehe zum Friseur. او کله چې موږ دا اوسنۍ زمانه ده، مطلب فعلا موجوده حالاتو کې موږ روان یو، سلماني ته ځو روان یو. او کله چې وایو زه به سلماني ته ځم، مطلب سبا، یو ساعت بعد، یو جمعه بعد، یو میاشت بعد، زه به سلماني ته ځم، یعنې آینده زمانه ده. په روانه زمانه کې دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو ich werde zum Friseur gehen. ich werde zum Friseur gehen. زه به سلماني ته ځم. او دوستانو که په الماني ژبه موږ وایو زه سلماني ته تللی یم، تېره شوې زمانه ده، یعنې دا کار شوی ده. دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایو په کمنټونو کې ووایي. دوستانو ګورو چې څوک صحیح لیکي. نور دوستان به هم